در سال 1947 و پس از شکلگیری پاکستان، افغانستان تنها کشوری بود که عضویت آن را در سازمان ملل نپذیرفت. آن هم به خطی که پاکستان آن را مرز می‌نامد. این منازعه تاریخی دهه‌ها مسئله بین دو کشور را رقم زد. با این همه امارت اسلامی افغانستان با تثبیت امنیت سرتاسری، پایان جنگ‌های داخلی و ایجاد حاکمیت واحد وارد مرحله تازه از ثبات شد. موضوعی که پاکستان را خوش نیامده و سبب شد بهانه‌گیری پاکستان علیه افغانستان شدت بگیرد. په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړو، نه د چا غلامي منو او نه د چا فرمایشات منو. موږ د خپل عقیدې په چوکاټ کې، د خپل دین په چوکاټ کې، د خپلو ملي منافعو په چوکاټ کې مستقل یو هیواد یو، او ته به ما ته احترام لرې، زه به تا ته احترام لرم. تاسو هیڅ ستونزه او مشکل موږ تاسو سره نه لرو. او که څوک هسې د بانهجویي کوشش کوي او د ستونزو د ایجادولو کوشش کوي، پیغام ورته دا دی چې نه دا ستاسو په ګټه ده او نه دا د افغانانو په ګټه ده. افغانان په مجموع کې د ډېرو ستونزو او مشکلاتو څخه راوتلي خلک ستړي دي، نور نه غواړي چې د خپل ځان ته مشکل جوړ کړي او نه تاسو ته مشکل جوړ کړي. او تاسو هم پرېږدئ افغانان چې یو خپلواک سوکاله ژوند وکړي او یو پر خپلو پښو ولاړ حکومت او نظام ولري او د یو څه وخت دپاره د دغو ستونزو او مشکلاتو څخه بېغمه شي. حتی زه هغو هیوادونو ته چې دلته مو ذکر وکړي، پر افغانستان یې یرغل کړی دي، دلته یې وحشتونه کړي دي، دلته یې اشغالونه کړي دي، زموږ خلک یې شهیدان کړي دي، بیا هم خپلو ملي منافعو ته په کتو، د افغانستان ګټو ته په کتو، موږ هغوی ته هم دا پیغام لرو چې ستاسو سره هم موږ غواړو پرمختګ ولرو، غواړو تعلقات ولرو، غواړو سیاسي اقتصادي روابط ولرو. پاکستان واضح و مشخص دلیل او ثبوت و شواهد پر افغانستان باندې حملې د دمګړۍ لپاره نه لري او دا نو سني حالاتو کې د دوی عملات پر افغانستان باندې دي. لسیزې له کونړ نیولې تر نورستان، له نورستان نیولې تر پکتیا، پکتیکا او تر خوسته پورې د دوی پر افغانستان باندې بریدونه تقریبا دغه 2-3 لسیزې کېږي چې بغیر د دلیله، بغیر د ثبوت او بغیر د شواهدو افغانستان ځینې سیمې، افغانستان عام ولس، افغانستان دردېدلی کړېدلی ځورېدلی ولس هدف ګرځول او هغوی تقریبا شهیدانول او زخمیان کول. دا د لپاره کوي چې تقریبا دوی ته په دې خطې کې د امریکا او د شرق او غرب لخوا نه پروژې ورکول کېږي. دغه د پروژو لپاره دوی په دې خطې کې اوبه خړوي چې تر څو هغه باداران یا رهبران د دغه خطې کې چې غرب و شرق ځان بلی، هغه خپل اهداف و خپل مقاصد ته پکې ورسیږي. این موضوع در سالهای اخیر صحنه نبرد دو کشور در دو سوی خط فرضی بوده. همواره پاکستان تلاش کرده مواضع غیر نظامی را هدف قرار دهد، به حل مسائل از طریق دیپلماسی پشت کند و حتی میانجیگری کشورهای منطقه را نپذیرد. که پاکستان یو مسلمان ملت دی، ایماندار ملت دی، افغانانو سره ډېر ښه کړي دي. دغه حکمرانان چې د دوی نن په خپله قدۍ باندې کېنولي دي، دغه عقل و فکر یې ورخلاص کړی وای، ذهن یې ورخلاص کړی وای چې ما که دا کار ما که، ملک په کوم طرف روان دی، اقتصاد په کوم طرف روان دی، سیاست په کوم طرف روان دی، د دنیا د جغرافیې نه، د دنیا د هغه نه انزوا په طرف باندې روان یې. دغه افغانان چې هر څومره یې د محکومیت او د سختۍ شپې د تا سره تېرې کړې، تکلیف شپې در سره تېرې کړې، د ما په وجود باندې تو دغه ځای ته ورسېدلې، ما که داسې کمزورتیا وما که. زه د پاکستان د مسلمان ملت نه، د سیاسیانو نه، د علماو نه، قومي سپین ږیرو نه دا خواهش کوم چې د خپل فوج ذهن ورخلاص کړي. موږ خو د دنیا د فوجونو سره، د دنیا د ټانکونو سره، د دنیا د ټکنالوژۍ سره په اسباب و وسایلو مقابله نه ده کړې، خو دغه ملت مقابله کړې ده. او نور به چې دا پاکستان مسلمان ملت ته بیا دا پیغام ورکوم چې د دې د حافظ صاحب چې کوم د عاصم منیر صاحب یې
دغه ته لږ نصیحت وکړئ او که داسې وایي چې د موږ د پلار نیکه موږ ملت د دې په تاریخ کې جنګونه کړي ور وایي ښایي خدای ته د وطن موږ آزاد کړی دی موږ آزاد کړی دی که نه موږ آزاد کړی. موضوع اما عدم توانایی در حفظ امنیت خود است. مسئله‌ای که پاکستان کوشش دارد بار ملامتی بیکفایتی خود را به پای افغانستان ختم کند. افغانستان ته لاړم ما په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي امارت سره خبرې وشولې تمام موضوعات مو یو ځای ته ورسول په خبره مو ودرول دوی ته مې واپس راغله پاکستان کې راپور وکړ چې وایي دغه حالات بالکل ان شاء الله العزیز لارې پیدا شولې هغه کې افغانستان حکومت هم تاسو سره تعاون کوي تر دې حد پورې چې دغه تنظیمونه دوی هم آماده شول چې تاسو هر حل راوېستو موږ قبلو دا دومره نااهله حکمرانان دي د پاکستان او دا اسټابلیشمنت چې دوی روغه خبره چې هغه هم سره نشي رسولای او زمون کړه مهنت ضایع ک او نن په هغه ځمانه ولاړ دي پرونه موږ بار جوړو باجو سره بار جوړ کړ دا کمال و چاپلار هم لاړ نشي چاپلار هم لاړ نشي اوس وایي چې موږ بار ختم کړو دا هم کمال ده. پاکستان یو مضبوط فوج دی سرحد یو چاپه د کنټرول کولای شي. افغانستان ته وایي تا خلک ولې روان دي زه سوال وکوم دي افغانستان پرې راځي پتا ولې راتېږي پتا ولې راتېر شو دي دلته په شام کې یا داسې طرف باندې پچینیانو حمله وشوه افغانان دي او احتجاج دي ما ته دا وایا چې افغانستان خو په یوه چوکۍ راځي شوی په یو بارډر راځي شوی بیا ته وایي چې دا تل دي کوټه دي د بارډر نه تر کوټه ګورو سمونه چوکۍ نه دي او کوټه نه تر بشام ورسره چوکۍ نه دي چې دا دوی کراس کړل د خپل ناکامي دا نور څه کوي دې ته تعویلات کوي او چې دا هر درو جن تعویل کوي ته سره باندې ورته ضرورت کوي چې غلطه خبره کوي دا دون ظالمان خلق به په باچی نه پوهیږي په څونه بې عزتي په څونه تکلیف په څونه خواري افغانان چې ملا تړلې ده نه عزت ساتي نه قیام پرېږدي نه ښځې پرېږدي سهار ماښام یې لارۍ ورته نیولې دي بې شرمه بې حیا خلک دي چې دا افغانانو جنګ نه وای کړی ستا مور خو به روس پخوا نه برابر کړی افغانان ورته ودرېدل دا د ضیاءالحق خبره ده زما نه ده ضیاءالحق د دوی بابا ده دا د ضیاءالحق خبره ده ضیاءالحق پاکستان خلکو ته بیا ویل چې افغانان مه تنګوئ افغانانو سره کومک وکئ افغانان ول زموږ جنګ کوي افغانان وروسته ولاړ دي زموږ جنګ کوي چې هغه په چکر شو په لکونو شهیدان شو دلته رالو دلته هم ډېر خدمت وکئ د هر افغان که ازبک و که تاجک و که ترکمان و که فلاناو دویمه ژبه یې اردو یې زده کړه دلې یې سبق ووایه دلې یې زندګي وکړه بس به دې واخیستل پښتانه ته یې به ځئ تا کراچي کې ما نه پرېږدي په لاهور کې ما نه پرېږدي په حیدرآباد کې ما نه پرېږدي په خپل کور مې نه پرېږدي خیر خو دوی دماغ یې خراب دی مه کوه خدای ته وګورئ او پاکستان کافر مه کوه زل خوش بکو بیا به نقص رو پیدا کوله. درگیری ها بین دو کشور شدید بوده است. در تازه ترین آن رژیم نظامی پاکستان در حمله های هوایی به خانه های مسکونی چندین تن شهید شدند. از جمله این مرد که 17 عضو خانواده‌اش در حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان شهید شدند. دغه می کور دی دغه می باغ دی دغلته مې لاندې پټي دي د ټول کلي ته پته ده چې د ګردکس د کلي دی او نور نه پوهېږم چې دا پیښه څنګه داسې په موږ باندې یو ناڅاپي راغله زه خو په دغه حساب نه پوهېږم زموږ ټول ماشومان غرق او پر کړل ټول کور یې راته لوټي کو تاسو خپله وګورئ دا چمان وګورئ دا بوکلیان او دا هر څه وګورئ واړه او دتي ماشومان او د 15 کالو د 14 کالو جنکۍ او د 14 کالو جنکۍ او د 2 کالو د 2 کالو ټولې پکې لاړلې داسې ظلم څوک کوي تاسو خپل دې دغه ته ظلم ته وګورئ. امارت اسلامی افغانستان پا از گلیم دراز کردن پاکستان را بدون جواب نگذاشته است. عملیات سنگین نظامی علیه اهداف نظامی از خط فرجی گرفته تا مرکز پاکستان، عملیات هدفمند و موفق، طوری که تنها در ساعات نخست 19 پوسته رژیم نظامی پاکستان توسط امارت اسلامی فتح شد. مجاهدین عملیات انتقام جویانه را علیه پاسگاه‌های
پاکستان در خط فرضی آغاز نمودند که به فضل خداوند بزرگ و به نصرتش عده زیادی از پاسگاه‌های دشمن فتح و عده زیادی از نیروهای رژیم نظامی پاکستان و ملیشه‌های آن کشته شدند. در سوی دیگر اما نیروهای امارت اسلامی افغانستان طی 2 روز گذشته با استفاده از سلاح‌های ثقیله به دفاع هوایی پرداخته و طیارات پاکستانی بدون انجام عملیات موفق در اقصا نقاط پایتخت مجبور به ترک ساحات می شوند. عملیات قطعات لیزری نیز موفقانه شروع شد و طیارات بی پیلوت افغانستان اهداف مشخصی را در عمق پاکستان هدف قرار دادند. نیروهای دلیر هوایی افغانستان نیز بمباردمان علیه اهداف نظامی در خاک پاکستان را موفقانه انجام دادند. نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی کشور بار دیگر مراکز نظامی پاکستان در میرانشاه و اسپینوام را بمبارد نمودند. این حملات هوایی شب گذشته حوالی ساعت 12 اجرا شد. در این حملات قرارگاه نظامی میرانشاه و قرارگاه نظامی اسپینوام تخریب گردیدند و تلفات سنگینی در پی داشتند. این حملات موفق در واکنش به تجاوزهای مکرر هوایی رژیم نظامی پاکستان اجرا شد. نتیجه شکست سنگین فوج پاکستان در درگیری با افغانستان، کشته شدن 10 نظامی پاکستان، از بین رفتن شمار زیادی ادوات نظامی و مهمتر از همه حمایت مردمی پاکستانیان از رژیم نظامی این کشور. और हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी कामयाब खारजा पॉलिसी, मकबूल तरीन खारजा पॉलिसी, इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग, चीन भी नाराज, ईरान भी नाराज, और इस माहौल में वो समझते हैं हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान का। ट्रम्प ने पैसे खस्ती चार्जर वो शहबाज शरीफ नहीं आया है लेकिन तो जिस पर अपना ट्रम्प पे तालुक से उठ पाओ गया है दे शहबाज शरीफ ऐसे बोली उठ पाओ ऐसे होता किसी का सऊदी ये तो करियो कि रात पर जोन के वो चावा वो चता खोर मोर में नोई करा खजे था तो लम पर खल करा. همچنان موج عظیمی از نارضایتی‌های مردم، سیاسیون و متنفذین قومی در پاکستان از حکومت نظامی این کشور باعث شده تا پاکستان انزوای اعتماد مردمی بزرگی را در سالهای اخیر تجربه کند. په دې کې یو پښتنه تور سره و په تیرا کې هغه په ماټر لګېدلې و، هغه په خېټه بچای و، هغه بچای هم مړ و، راوتلی و، په خېټه لګېدلې و او دې هم شهیده. یعنی دلته دا نه ده وژنه چې زموږ ماشومان اوس خو د مور په خېټه کې مرګونه دي، د مور په خېټه کې پښتانه وژل کیږي. لاره اغلی نه دي، یعنی که مونږ ووایو دلته خلک وایي پلانکی ولې داسې غږېږي څوک بیا مړ کي، نو د مور په خېټه کې څوک نه و غږېدلي چې هلته یې هم نه کړي. मैं ख्वाजा आसिफ से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना पहलवान हैं और फतह ही करना चाहते हैं फिर कश्मीर को आज़ाद करो। कश्मीर में 9 लाख इंडियन आर्मी मौजूद है, कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में सारी क़ियादत जेलों में पड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भाईचारे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और जो भी इन दोनों ममालिक को लड़ाने की कोशिश करता है वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में, ये दोनों ममालिक के दुश्मन है. جدي افغانان ټارګټ کوي چې دهشتګردي کوي لګیا دي. ثبوت خو راته وښایه کنه چې ټول ورځ تاسو زګار یې او پریس کانفرنسونه کوي افغانانو خلاف، چرته ثبوت خو وښایه، یو ثبوت وښایه. ټول پاکستان در سره ولاړ دی. زما وطن کې څوک پاکستاني ویني تویي یا که د فوج تویي که د پولیس قانون والا مری ولیا پاکستان نه دی او که پیپل پارټي والا مری پاکستان نه دی. ثبوت خو عوام ته چې دا افغانستان نه کیږي لګیا دي، دا افغانان کوي لګیا دي. خبره ختمه. خو تاسو ته شوایي خبرې کوي او چې دهشتګردان اربونو روپے باړ لګېدلې د بلوچستان کې KP کې به د اسمان راکوس شو. 40 کروڑ مسلمانانو وزیر اعظم په شرم الشیخ کې په مصر کې د دې زمانه د ټولو نه غټ ظالم او قاتل او درنده ټرمپ ته وایي چې ته د نوبل انعام مستحق یې.
نو چې ټرمپ د نوبل انعام مستحق دی نو بیا هلاکو خان هم مستحق دی، بیا خو چنگیز خان هم مستحق دی، بیا خو چرته د یزید قبر پیدا کوي نو هغه ته هم شاباشي ورکوي چې په کربلا کې ډېر خلک شهیدان کړي او داسې ورته ورغاړه وته لکه د حاجي صاحب چې په اول ځل حج ته لاړ شو د حجر اسود په ښکلولو پسې لیونی، دا ټرمپ ورته بالکل د حجر اسود په شان شی ښکاره کېده، هغه ورله اجازت نه ورکو ګندې ده خو پرې تندي باندې مو ښکلو او پته نه لګېده چې څه ویل زموږ وزیر اعظم، کله به یې د هغه جب ته اشاره کوله او کله به یې د خپل خالي جب ته اشاره کوله، مطلب به دا و چې دا ستا یې د جب کې ډالرې دي او زما په دې جب کې ته لږې راوارته وه، نور چې څه راته وایې زه ستا خبره منو. تاسو ګورئ د مهاجرو سره څه وکړل، مهاجر په څنګه ویستل، خلک جنگي قیدیان داسې نه وباسي لکه دی چې ویستل، او دوی غواړي چې تورخم نه او چمن نه دوی واګه جوړول غواړي، دا نشي جوړولی واګه، مونږ نه دې اجازت نه ورکوو، مونږ یو خلک اوسو دلته، مونږ یو تاسو شینواری د لوړګي شینواری تاسو د هغې طرف شینواري سره تاسو جنګول غواړئ، دا به هېڅکله ونه شي. نو دا رویه بیخي غلطه رویه ده. تاسو آخر که د یو ملک چلوئ نو په دې طریقه نه چلیږي ملک چې اپریشنونه هم تاسو کوئ د امریکې په حکم باندې، تاسو دلته نور کارونه هم کوئ او نه پښتنو نه افغان پالیسۍ کې پښتنو چا پوښتنه کړې ده. अभी तक उनकी शहादत को तकरीबन 10-15 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने चूड़ियां पहनानी चाहिए उनको, उन्होंने अब तक, आप ये जरूर चलाएगा, उन्होंने अब तक उनकी मुजम्मत ना की, उनकी शहादत की मुजम्मत ना की, बल्कि अपने अफगानिस्तान में मुसलमान भाइयों को रमजान के महीने में कत्ल करने पे मजबूर है, जबकि वो उनसे सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं. मुज़ाकिरात नाकाम हुए तो कुल्ली जंग हो, दा आगा जंग बबर खजा लड़ाकू और चट्टोला महल्लाते न पासाबी और टोल वतन चिकुन ला सपोर की प्रूत नो तच मुज़ाकिरात करे नो बेखलक दा खबर के चिकदा से उनशु नो बिया बस चिकुन रे कोला जंग काउमा नस्ता जंगू ने मालूम दी और आगम मालूम गलती अफगानिस्तान द तरफ ने लारे बंद د دهشتګردۍ انتها، ټارګټ کلینګ، سنیچینګ، آخر مونږ انسانان یو که نه چې دا ټک نه خوا واوړو نو هېڅ نشته، دا پاکستان نه دی، سند ته چې لاړ شي بیا هېڅ نشته. عمران خان ویل دا افغانستان دا زموږ وروڼه دي، کاروبار ورسره شروع کوي، ولې چې په دې د 40 کالونه ډېر لوی ظلمونه شوي دي، دي د ډېر لوی قوتونو سره جنګېدلي دي، هغه دا نه غوښته، هغه وایي تاسو سره جوړ شئ. یو خبره عمران خان وایي فلسطین زموږ ورور دی، مسلمان ملک دی، هغه په حقیقي معنو کې آزاد کوي، وایي اسرائیل نه منو، دی ولګېد اسرائیل تسلیمۍ لګیا دي. دې جواب راکړي چې آیا صرف موږ ټارګېټ یو د افغانستان د خلکو یا دهشتګردو، بل ځای ته ولې دا دهشتګرد نه دي؟ ایا دا موږ نه دوره فورس دی نو راشي څنګه دهشتګرد په کومه لار راځي، د کومې غاړه راځي، او که په دغه غاړه راځي ولې دی نه راځي؟ دا هغه وخت دی چې کوم نه رکاوي. हमने अपनी फौज अपनी रियासत को जंगों में धकेला है। दुनिया का कोई मुसल्लह जवान लड़ाका उसके पांव के निशान पाकिस्तान से होकर गुजरते थे, जाते हुए अफगानिस्तान की तरफ या आते हुए अफगानिस्तान से पाकिस्तान से होकर गुजरते थे, और दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है। क्या हम उस महाज से निकल चुके हैं? हम सारा गुस्सा अफगानिस्तान के ऊपर तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोर पॉलिसियों की तरफ नहीं जाते, लोगों को आंखें दूसरी तरफ फेरने की कोशिश करते हैं ताकि कौम हमारी गलतियों पर बात न कर सके और किसी पड़ोसी को ही मुजरिम समझता रहे। ये मामलात हैं, इसमें तफसील से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा अपना हिसाब भी तो हमें करना चाहिए ना।